بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. مخي رکوع کې الله پاک جل جلاله د زنانو د مردانو حق بیان کو. په دې رکوع کې الله پاک د حقوق الله چې د الله پاک جل جلاله حقونه دي او د هغه لوازم او شروط دي د هغه بیان ده. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ ډوډۍ وکړه. صحابه کرام ورغلل. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د لمانځه لپاره مخته شو. پسته مړینه او پسته شراب چخلونه. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سورۃ کافرون ولوست. او چې دا څومره الله ټکه راغله دا ټول پرې خودل. الله پاک آیت راولې غلو مؤمنانو خلقو چې کله هم تاسو مانځه ته نزدیکیږئ نه پدې وخت کې تاسو شراب مچی خئ یا په حال د شراب چې خلکو چې تاسو چې خلی وي لا تقربوا الصلاة مانځه ته نزدیکیږئ ما چې ترسو پدې پوي شي چې عزت سوایم. د قران کریم مقصد هغه پوهیدل دي. له همدې وجه رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې یو د تاسو قران وای فرقه ویده شو د خوب آثار پر راغلل فلیرقد هغه دی ویده شي او تلاوت دی بند کی کې دې شه دغه بغیر ثواب لري خو د ثواب په ځای باندې بد ځانته ګناه ګټلې وي. نو دلته هم دا صحابه کرام خو بهوش او نشاو. الله فرمایي چې ترڅو په ځان باندې پوي نه وای ترڅو پر تاسو تلاوت او یا منځتن ځکهږي ما. دا هغه دریم آیت تا چې صحابه کرام د دې آیت د وجنا شراب به د غیظ مانځنه اورستا دغه وخت ماسپهین پورې زیات تا او د ماخستان د مانځنه اورستا چې وخت زیات تا چې خلوبه. ورستانه آیت د سورته مائده براشي چې خمر شراب قمار بت پرستی دا ټول من عمل شیطان دي. تاسو د هغه نه ځانونه بچ کړئ. ولا جنوبن او همدا شان تاسو مانځه ته نږدې نشئ په حال د جنابت کې. جنوب د اجنبه نه اخیستل شوی. اجنب الرجل شهوته اذا قضى شهوته چې کله سړی خپل شهوت پوره کړي هغه ته جنوب ویل شي. خزه ته جنوب ویل شي. جنوب لريوالي ته هم وایي. جنوب او جنوبه د صحیح عبادت نه دوی لري ساتل شوی دي. قابلیت د المانزو او تلاوت د قران کریم په دوی کې نشتا. مسأله دا چې کله سړی د خپل بیبي سره یو ځای شو په یو د سبیلینو کې هر طرف چې وي یا روا یا ناروا په دواړو باندې غسل واجب شو. البته مسأله د اتصال چې وسړی یو ځایواله یو کې خو انزال ونشي. د دې متعلق صحابه کرام راضی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي چې وسړی کورواله یو کې او ثواب زائل نشي په دې باندې غسل واجبېږي. قالت نعم اذا جلس احدكم بين شعابها الاربع
ثم جاهدها فقد وجب عليه الغسل انزل او لم ينزل. که انزال وشو او که انزال ونشو، و چې کله هم حشپه و خود داخل فرج کې غائب او ګرځي، نه پدې باندې غسل واجب شو. الا عابری سبیل، جنوب دی نزدیکیږي نه المانځه ته مګر هم تېرېدونکی د لارې وي چې تر څو دوی غسل نه وي کړی. عابری سبیل یو سړی په جماعت کې ده، هغه لپاره په حال د جنابت کې په جماعت کې عبور تېرېدا ګرځېدا د بل چا دپاره صحیح نه ده. او که دغه مسافر سه په جماعت کې پروت ته خاوره هم نشته چې اوس تیمم پې ووایي د وتلو دپاره، نو که دی په دې لاره کې جماعت ته وځي، له جماعت نه بهر وځي د غسل کولو دپاره، دغه د ده دپاره جایز ده. تر هغې پورې به تاسو لمانځه ته نږدې کېږئ نه حتی تغتسلو، چې تاسې تر څو پورې غسل نه وي کړی. او که چېرته تاسې په سفر باندې وئ یا مریضان وئ یا یو د تاسو د غائط نه راغی، غائط زور ځای ته ویلی شي، او لوی بولو ته یا غټو متیازو ته هم غائط وایي، ولی عام طور سړی د هغه لپاره هم پناه ځای ژوره کنده ځای ګوري. یا تاسو زنانو باندې لاس ولګولو، اوبه مو پیدا نه کړې، تیمم ووایئ. لامستم النساء، امام شافعی امام مالک رحمهم الله، د امام مالک مذهب خدا هم دا چې مطلقاً یو سړی په یوې ښځې باندې لاس ولګېدو، کدا وړا وه، کدا پیغله وه، کدا زړه وه، کدا خپله وه، کدا پردی وه، کدا ذوات المحارم وي، کدا ذوات غیر محارم وي، خو چې لاس پې ولګېدو په هر ځای باندې چې ولګېدو بغیر حائل او داسې مات شو. امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې اودس په مس المرئه باندې التا ماتېږي چې بغیر حائل بالکف وي او دا ښځه مشتهاته وي، خوندوره وي، بیا په دې وخت کې اودس ماتېږي. و الا فلا، که یا منځ کې په کپ سره نه و، یا د لاس په شا باندې و، یا په لاس کې ټکری یا څادر کوم شی تاو وي، بیا په دې وخت کې اودس نه ماتوي. خو زمونږ مذهب دا ده چې مس المرئه باندې مطلقاً که خپله ښځه وي که بله ښځه وي، که محارم وي که غیر محرم وي، که وړه وي که لویه وي، دغه اودس د سړي اودس د دې په مس باندې نه ماتېږي. زمونږ دپاره دلیل حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي، زبا پرتاوم رسول الله صلی الله علیه وسلم بل منځ کولو، کوټه تنګه وه، ما به د رسول الله د سجدې په ځای کې خپې غځولې، چې رسول الله به کله سجدې ته راغی زما خپې به ټیلا کړې، ما به خپې ټولې کړې. وګوره د رسول الله لاس د عایشه په خپې باندې لګېږي، که اودس ماتېدلی نه حضرت رسول الله به لمونځ مات کړی وی، اودس به یې کړی وی. بل روایت کې فرمایي وی کوټې تیارې وې، په دې کې برقونه او لمپو لیټونه نه وو، لمپې نه وې. د شپې لمانه رسول الله ورک شو، چې کوټه کې په لټمه
په سجده پروت تا د خپې ولاړې دي زما لاسونه په ولګېدل سبحان ربي الاعلى باندې پروت تا او تسبیحات وایي کمسل مرئ باندې او داس ماتېدلې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې طویل چې په لاس ولې لګای ایما او داس مات دریم حدیث د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا کان یخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم للصلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم با کله کله یوانی مخذ خپل کړه او بیا به جمعه ته وته ولا يتوضا او داس به نه کوله ورته خورید ورته فرمای هل هي الا انت دا به توې وګوره تقبیل کړي کولول کړي دي خو بیا هم او داس رسول الله ګرځولې نه ده معلومه شو چې مسل مرئ باندې او داس نه ماتي خو پاتې دغه لامستم په دې آیت کې دا په معنا د جماع سره ده دغه معنا هم موږ لزان نه راغلو وردو حدیث وتا یو صحابي راغی یا رسول الله عالجت امرأة في اقصى المدينة ما دون ان امسها یا رسول الله ما یې زنانه سره لوبي وکړې چې څه مې زړه غوښتل خو ما لم امسها فقط داو چې ما دې سره جماع نه کړې آیات نازل شو ان الحسنات يذهبن السيئات وګوره دې حدیث نه معلومیږي چې مس دا حقیقت ته په جماع کې جماع توای او دلته هم مطلب دا یا تاسو جماع وکړه زنانه او سره بم پیدا نکړي تیمم وایي لدينا معلومه شو چې تیمم د حدث اصغر د پاره هم ده بیا د سید پاره او د جنابت د پاره هم ده دویمه وجه دا ده چې کلامستم نه مونږه مراد په دې ځای کې مسر واخلو مطلقاً تکرار براشي په دې ځای کې الله پاک سلور حکمونه بیانوي چاته وړا بیا د سی په خدا او داس وکا چاته لوی بیا د سی په خدا غسل وکا چاته وړا بیا د سی په خدا او بنشتا تیمم اوایا چاته لوی بیا د سی په خدا او بنشتا تیمم اوایا کچرته مراد لامستم نه مونږه مسر اخلو بیا د سیت نه واخلو نه هغه یو حکم با معتل پاتې شي چې کسړی جنوب شو او اوبن نوي دا سړی ته به تیمم راواوي او کبه نوي راوا اوس ګورئ اول حکم دا بیان شو مانځه د نزدیکیږي ما حتا تغتسلو دا هغه صورت شو چې وسړی جنوب وي او به موجود دي بغیر د غسل نه نزدېکت نشي کولای دویم سړی بیا وداسه شو قضای حاجت ناراغه او به پیدا کړي ناوداس وکوي دوا مسئله دریمه مسئله قضای حاجت ناراغله فلم تجدوا ماء او بم پیدا نکړي فتیممو سلورا مسئله دا لامستم النساء تاسو زنانه وې مسکړې جنوب شوي او بم پیدا نکړي فتیممو تیمم وای نو کچیرته د لامستم النساء نه خالی مسر واخلو او ناقص دا وداسي او بولو نبي په یو مسئله کې تکرار راغی او دا بل مسئله به بیان نشوا چې کچیرته یو سړی جنوب وي او بو پیدا نکي د حکم بسوي تیمم په لغت کې قصد کول ته وایي تیمم په اصطلاح کې قصد کول د پاکه خاورې لازاله الحدث مع النيه لهذا تیمم
په نزد امام شافعی رحمه الله باندې طهارت ضروری ده، قبل الوقت جائز نه ده، او په خپل وخت کې یو مون په دې باندې کولای شي. او په نزد امام صاحب طهارت مطلقه ده، قبل دخول الوقت هم کوي شي، او چې ترڅو پرې اودس مات شوی نه وي د ډیر منځونه په دې باندې کولای شي. نیت په اوداسه کې مستحب ده. ولی وانزلنا من السماء ماء طهورا، د اسمان نه پاکه اوبه الله نازل کړي دي، مطهر دي. په خلاف د تیمم چې تیمم په حقیقت کې ظاهرا تلويث راولي، ککړوالی راولي، نو د هغه لپاره بیانات کول فرض دي. او دویم دا چې فتیممو د خود تیمم هم د قصد او د نیت نه عبارت ده، په خلاف د وضوء، نو ځکه هم په دې کې فرض شو او په اوداسه کې فرض نه ده. او بل دا چې دغه تیمم د عبادت مقصوده لپاره وای، لہذا که یو چا تیمم د دخول المسجد لپاره وکړو چې دا یو عبادت غیر مقصوده ده، نه په دغه تیمم باندې بیا مونږ کول جایز نه دي. تیمم باید مقصودی تیمم وي، د مقصودی عبادت لپاره باید وهل شوی وي. بیا په دغه تیمم باندې نور منځونه هم کولی شي، ما لم يحدث، چې ترڅو اودس مات شوی نه وي. زمون مذهب دوا ضربې دي. نویتو ان اتیمم لرفع الحدث واستباحه الصلاه، نیت وکړو په خاور او پتیګه په شګه چې هر شی وي په نظام امام صاحب باندې تیمم کول جایز دي. زمون ساده مسلمانان کله کله په دشته کې ناس په خاور موجوده وي، شګي وي، د ال د څادر راځي، ای څادر لپاسه تیمم وي. ما بعد په کوټه کې دنه خاور پیدا کو، ګرد پیدا کو، په څادر باندې تیمم وهل جایز نه دي. البته کدا سه صورت وو چې په دې څادر کې دومره خاورې وي چې د لاس په کې خودل او لاسونه خړول، بیا په دې څادر باندې جایز ده. نور خاور اتیګه شګه چې هر شی وي، خړواله ګرد لري یا نه لري، لاس په اوه بیا وڅنه مخامخه کې په مخ باندې لاس تیر کې مکمل، دیم دلې بیا اوه بیا وڅنه بیا مخامخ کې د چپ لاس درې ګوتې او نیم رغوي، دا براول سي د خیر لاس پیراون سي داسې به تیر، دا دوه ګوتې پاتې دي، بته داسې تاو داس دا تیمم شو. او دل پر المنز کول جایز دی، تلاوت جایز ده، عبادت جایز ده. زمون مسلمانان ځوانان اورونه ډېر دې نه غافل دي. کله کله به تاسو ګورئ جنازه تیار وي، یو شل دېرش څلوېښت نفره هلته ولاړ وي، راځئ که نه موږ اودسونه نشته. اوس یو تیمم خو ډېر ادنا خبره ده، موږ د هغې په زده کولو باندې شرمېږو، او جنازه چې حاضر شي بیا فرض ده، لازمي ده در باندې. موږ جنازه پرېږدو، تیمم زده نه وي. الله فرمایي مسح وکړئ په خپلو مخونو باندې او په لاسونو باندې. الله پاک عفو ذات ته، غفور او رحیم ذات ته. ته نه ګورې هغو خلکو ته چې کتاب ورکړل شوی ده، بیا هم دوی گمراهي اخلي، او د دې غرض دا چې تاسو د هدایت د لارې نه وغورځوي. الله د تاسو په دشمنانو خبردار ذات ته، الله پاک ولی ذات ته، متصرف ذات ته، او الله پاک نصیر او مددگار ذات. بعضې هغه کسان چې دوی یهودیان دي، د خپلو ځایو د تورات نه کلمې اړوي را اړوي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه وایي؟ دا هغه الفاظ دي چې ذی وجهین دي. ظاهرا به رسول الله ته ویلي سمعنا، مونږ دا ستا خبره واورېده، پټ به یې څه ویلې عصینا عصینا، نیمنو. دویم ټکی واسمع غیر مسمع، واسمع واورا غیر مسمع،
لمونږ نه بد خبر وانه دا ښه خبره ده. خو دویم دا واسمع واوره لمونږ نه خبره چې مونږ ته ضرر نه وي. واسمع غیر مسمع کون شي هغه الفاظ چې مونږ دسته اهانت بیانو هغه ته وانه نو بیا کونواله پکې راغی. دریم راعنا صحابه کرام هم ویل راعنا خود رعایت ناخستل شوی وو. صحیح لفظ ده، صحیح معنا ده. خدای کفار به رعایت ناخستلو. قباحت حماقت جهالت تی پارا نوم ده. الله فرمای کدی خلکو خالص سمعنا ویلې وې عصینا نه ویلې او همدارنګه واسمع دا ټکه ویلې وې چې پیغمبر زمونږ نه خبره واوره غیر مسمع به ویلې نه وې او دراعنا په ځای باندې انظر نه ویلې وې دا به د دې خلکو پر ډیر غوړه وې. لیکن الله پاک په دوی لعنت کړي دوی ایمان نه راوړي مګر هم کام خلق کله دوی نه مسلمانان شي. اے اهل کتابو ایمان راوړی په قرآن چې مونږ لګ لګ نازل کړي او موافق د تورات سره هم ده. مخکې د دینه چې مونږ بعضی مخونه وګرځو د مخ ګرځول څه معنا یا خدا مخ مونږه محو کو د دې پزا سترګې شونډې هر شی پکې ختم کو او یا دا چې دا مخ شاته کو کلقپا یا مونږ په دې خلکو لعنت کو لکه چې مونږ په اصحاب السبت باندې د هفته ورځ اخکار کوونکو باندې لعنت کړو. سوال دا پیدا شو چې اهل کتاب هټولو ایمان را نه وړلو او الله فرمایي چې که ایمان مو را نه وړو نو موږ به تاسو مخونه محو کو. هغه محو خو نشول او ایمان هم را وړی نه ده. یو جواب دا چې دغه عذاب په آخرت کې ده چې اهل کتابو که تاسو ایمان را نه وړلو نو ورځ د قیامت کې به تاسو مخونه محو شي. دویم مطلب دا ده جواب مونږ به تاسو محو کو که په اهل کتابو کې اچا هم اسلام را نه وړلو. او حال دا په اهل کتابو کې عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ و غیره اسلام را وړلو او نلعنهم یا مونږ په دې باندې لعنت وکړو کما لعنا اصحاب السبت وکانه امر الله مفعولا. الله پاک شرک کفر نه بخي خو لدین علاوه الله پاک جل وعلا شانه هر گناه بخي چې چاته اراده وشي. شرک داسې مثال لري یو سړی په کور کې ده د خزا یو کاسه ما تکړه خیر ده پیدا بشي یو پیاله ما تکړه خیر ده سبا نه وای لغوړی ته شول پروا نه لري مارګ ته شه پروا نه کوي نور امور په کور کې راغل کالی خیرن خچن پروا نه لري دا تحمل کې دی شي چاته صدقه ورکړه پروا نه لري او که خزه د بل چا سره اړیکې ونیولې او خاون په دې باندې پوي شو نو دا جرم به د عفو والا نه ده. دا جرم بیا سره نه معاف کوي چې هر شی پروا نه کوي خدا کار دې نشم زغمله. همدارنګه بندا چې هر ګناه کوي الله زغمی خیر ده خو چې کله بندا د الله سره شریک نسی دا ګناه به الله پاک نه زغمی او فرمای چې هر ګناه معاف کوم خو چې څوک د الله سره شریک ونیسی دا نه معاف کوم. لکه انسان چې په خپل خزه کې د بل چا شرکت نه غواړي
او بیا بخینا امدا سي الله په خپل ذات کې د بل چا شرکت نه غواړي بیا الله ورته بخنه نه کوي. پیغمبره ته نه ګورې هغو خلکو ته چې د خپل ځان تزکیه بیانوي. تزکیه د خپل ځان صفت اگر چې پتا کې ډېر کمالات وي بیانوي بینا بلکې د خپل ځان په صفت اوریدلو باندې با خپکهږي چې باید زما دومره صفت ونشي. د عائشه رضی الله تعالی عنها زلکدان ټیمو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تشریف فرما شو دی ورته وای اجازه ما ورکوي کې دې زما اوصاف بیان کی. صحابه ورته چې خیر دا خو د رسول الله ته زوی دا جلیل القدر صحابي له اجازه ورته وکړه. ته اجازه ورته وکړه من کې پردا ده. عبد الله ابن عباس ورته وای چې مورې ته ولې خپای ته خو صدیقه ته مبرات من السماء حبیبت رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرائیل به دستا په لمبر کې راغی رسول الله دستا په غې کې وفات شو الله دستا لاړې د رسول الله لاړې په اخر وخت کې سره ځای کړې دیو شړل او وی ویل چې هم دغه ټکونه یریدم چې اوس به عبد الله ابن عباس زما صفت بیانې دام دې په خاطر ما عبد الله ابن عباس ته اجازه نه ورکوله. انسان باید د خپل ځان په صفت باندې او بیا خاص کر چې شی په کې وی هم نه په دې خوشاله نشي. ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. وګوره پیغمبره دې څنګه په الله تعالی باندې دروغ جوړي. الله پاک جل جلاله دغه انسان ته لوی عظیم جرم او گناه ور کوي. الله فرمای فلا تزکوا انفسکم د خپل ځان تزکیه بیانوي ما هو اعلم بمن اتقى. الله خبردار ده په هغه چا دی الله نه یری. تقوادار انسان بسوک وي الله په دې خبردار ده. کډیر زیات عمل وکوي هم نو داسې بناوي چې زه د الله د عذاب نه په امن شوم. کډیر زیات مجرم او ګناګار وي هم خو د الله پاک رحمت ته تما لري. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تقربوا الصلاة من ذکرګل مانځتا فدا سه حال کې وانتم سکارا حالات تاسو نشوي حتا ترهغه پورې تاسو چې تاسو حتا تعلموا چې تاسو پوه شئ ما تقولون په هغه چې تاسو وایي ولا جنبا او من ذکرګي په حال د جنابت کې الا عابري سبيل مگر تیرون کې دلارو حتا ین غیر عابري سبيل حتا ترهغه پورې تاسو چې تاسو غسل نوي کړي. وان کنتم مرضى کتا سه مریضان وای او علی سفرن یا په سفر کې روان وای او جاء یارغه احد منکم یود تاسو من الغائط لجور زینه کندینا او لامستم النساء یا تاسو مسکړې زنانه وای فلم تجدوا معا فیدا منکړې اوبو فتیمموا تیمم وای سعیدا خاورت طیبا فاکا فامسحوا مسوکای بوجوهکم فمخونو باندې و ایدیکم پلاسونو باندې ان الله بشک الله فاکو کان ذا عفوا بخشش کونکه غفورا عفو متفضل دا احسان کونکه دا عفو غفورا بخونکه دا خطاینا. الم ترى کنګوري الى الذين یو خلقتا اوتو نصیبا تاسو ورکړل شوی دوی ته نصیب برخه من الكتاب د کتابو د علمنا یشترون الضلالتا دی اخلی گمراهی
ويريدون دوی اراده لري ان تضلوا السبيل چې تاسو ورکه لار د هدایت. والله اعلم الله خبردار ده باعدائکم د تاسو په دشمنانو. وکفى بالله ولیا کافی ده الله تعالی ازروی دوستی لمخنا متصرفو. وکفى بالله نصيرا وکفى الله نصيرا بعض عددا کافی ده الله تعالی مددگار په دفع. من الذين له کساننا هادو تو دی یهودیان دی داسې قوم ده یحرفون الکلمه چې دوی تغییر ورکوي کلمې د تورات ته عن مواضعه د خپلو ځایونه. ویقولون او وایدا سمعنا مونږه خبره واورېدله وعصینا مونږه دستا خبره نه منو. واسمع او واوره زمونږ نه غیر مسمع وانور زمونږ نه سمعنا چې مونږ د تا غیبت بیانو بدی بیانو دا وانورې معنا کون شي. وراعنا او راعنا به ویلې په معنا د انتظار صحابه کرام او په معنا د حماقت د دې په نسبت باندې لیم بألسنتهم لوی تاولو اړولو په خپل ژبه باندې. وطعنا فی الدین لوی عیب ویلو په دین کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم. وطعنا فی الدین ولو انهم کچریدوی قالو ویلیوی چې سمعنا من خبره واورېده واطعنا من خبره ومنله. واسمع او واسمع ویلیوی وانظرنا ای الله رسوله مونږ ته وګوره لکان خیر لهم وای به دوی لپاره ډېر زیات غوره واقوم او ډېر به عادل او برابر وای. ولکن لعنهم الله لیکن الله په دوی لعنت کړی بکفرهم فلا یؤمنون ایمان نراوړي الا قلیلا مگر هم ډېر کم. یا ایها الذین ایها خلقو اوتوا الکتاب چې کتاب ورکړل شوی ده آمنو ایمان راوړئ بما په هغه کتاب باندې قرآن باندې نزلنا چې موږ نازل کړی مصدقا موافق ده لما د هغه تورات سره معکم چې د تاسو سره ده من قبل مخکې لدی ان نطمسه چې موږ تمسکو محوکو مخونه فنردها موږ یې وګرځو علی ادبارها په شا طرف باندې یعنی مسخه کو او نلعنهم یا موږ په دې لعنت کو کما لعنا اصحاب السبت لکه څنګه چې موږ لعنت کړو په اصحاب د هفته باندې د ښکار کولو باندې چې یوه ډله هلاک شوه دوه ډلې بچ شوې. وکانه امر الله او دا حکم دی الله تعالی مفعولا کړل شوی ده. ان الله بشک الله پاک لا یغفرو بخنه کوي ای شرکا به چې په دې باندې الله سره شریک ونیول شي. ویغفرو بخي ما دون ذالک لاندې لدې نور ګناهونه الله پاک بخي خو لمن یشاء چاته اراده وشي. ومن یشرک بالله چا الله سره شریک ونیولو فقد افترا په تحقیق سره د جوړ کړه اسم عظیما ګناه لویه. الم ترى تنګوري الى الذين هو خلقتا یزکون انفسهم چې دی فاکی بیانوي د خپل ځانونو. نو دا فاکی بیانول دا دلیل دا فضیلت د دې خلکو نه ده. بل الله یزکی من یشاء بلکې الله پاکوي چا د پاره چې اراده وشي. ولا یظلمون ظلم بنشي کېدی د خلکو سره. فتیلا فتیل د خجورې د زړی په منځ کې وګدونتا مزه ده د دغه مزي په اندازه به هم د چا سره ظلم و نشي. انظر وګورا پیغمبره کیفا څنګه یفترون دوی جوړوي علی الله الکذب په الله تعالی باندې دروغ. وکفا به کافی د الله پاک جل جلاله اسما وکفا به او کافی د په دغه انسان باندې اسما مبینا دا خلق جوړوي دروغ په الله تعالی باندې. وکفا به کافی د په دغه انسان لوجه د افتران په الله تعالی باندې اثم مبینا گناہ کارا چې افتراء په الله تعالی جل جلاله
اوتو نصیبا من الكتاب. مخکې د يهودو د تزکیه قباحت بیان شو، همدا شان په دې رکو کې هم د هغوی نه شکایات بیانېږي. دا مکه معظمه خلق امیان دی مدینه یهودو دا علماء، نو دغه یهود راغلل، اهل کتاب راغلل د مکه معظمه خلقو توای چې موږ د تاسو سره دریګو په قتال د محمد رسول الله کې. هغه ورته ویلې چې موږ په تاسو باور نه لرو، ځکه تاسو هم اهل کتاب یې او محمد صلی الله علیه وسلم اهل کتاب دا، کله شي تاسو راتګ مونږ ته په یو چل باندې بناوي، خو مونږ به الته تاسو ومنو چې تاسو بت ته سجده وکوي، مونږ به الته تاسو ومنو چې تاسو راشئ او زمونږ سره 50 نفر کلک مضبوط قسمونه وکړي چې مونږ به تر هغه پورې جلاکي ګناه چې ترڅو زمونږ نه یو کس هم ژوندی وي چې ترڅو رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه ملګری ختم کړي نه وي. دا خلک راغلل دغه اهل کتابو د بت پاره سجدا وکړه او دغه اهل کتابو لاسونه ورکړل چې لا نفارقو تر هغه پورې به جلاکي ګناه او جنگي ګو بد رسول الله مقابله کی. بیا دوی ورته وایي چې اهل کتاب تاسو خو علم لرئ، دا وایي چې زمون خدین ده او کده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دوی ورته وایي عرضوا علینا دینکم، تاسو خپل دین مونږ ته پیش کړئ، څنګه دین لرئ؟ وایي مونږ نحنو نسکل حاجه، حاجات او بور کو، عبادت کو، خپل من کې صله رحمی کو، دا کو دا کو. خدای محمد څنګه دین ده؟ وای هغه یو دین ده، زمونږ د بوتانو عبادت نه مني، زمونږ د خدایان زمونږ مشران باطل کړل، نوې دین را پیدا کو چې خانای تاسو دین ډیر بهتر ده لدین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. الله شکایت کوي چې وګوره د کفارو ته هغه باطل دین ته دوی دین وای او حق دین دی خلکو شاته ورزولو. جبت او طاغوت، جبت او طاغوت یا خو کان سنمانی لهم د دوی لپاره دوا بوتانو، یو په نامه د جبت باندې بل په نامه د طاغوت باندې. او یا دا عاد په تفسیر ده، جبت دا بوت، طاغوت دا عاد په تفسیر ده، معنا جبت هم بوت شو، دا هم نوم د بوت شو، او طاغوت دا هم نوم د بوت شو. د دواړو مراد دا ده چې دا خلک په باطل باندې ایمان راوړي او په الله باندې انکار کوي. دریم قول جبت سحر، طاغوت کهانت، دوی په سحر باندې ایمان راوړي، په کهانت باندې ایمان راوړي، خو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړي. او یا جبت معنا بت او طاغوت معنا شیطان، یا بالعکس دا خلق په بت باندې ایمان لري، په شیطان باندې ایمان لري، او بیا د خلقو د کفارو توای چې تاسو ډېر هدایت والا یې ل اصحاب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. الله فرمایي چې دا خلک چې الله په دوی لعنت کړی دا، او چې چا باندې الله لعنت وکوي تبه هیڅ کله هم د هغه لپاره امداد کوونکی څوک پیدا نه کوي. آیا دوی لپاره کومه برخه د بادشاہي شته؟ که خامخا د دوی لپاره بادشاہي برخه وای کنه، خو چاته به دومره شی نه ورکړي لکه د خجوري د زړی په شا کې چې کوم ته پیدا، دومره شی به هم دوی چاته ورکړي نه وي د بخل د وجنه. اعلی بخیلان چې دي دا يهود دي، خدانن سبا چې مال مصرفوي دی پاینده کې د وی ګټي په تمه باندې وو، نو د ډېرې ګټې د پاره به خامخا کم مال مصرفه، خو ان شاء الله چې دا امید به دوی د ځان سره تر قبر پورې ویسي او د ارمان به الله پورا نکي. نو فرمایي چې دوی حسد کوي په خلکو باندې. څه حسد کوي؟ چې دغه پیغمبري
الله ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه. حسد تمنی د زوال د نعمت غیر، چې الله یو چاته نعمت ورکړي چې ولی الله یې ته ولی ماته نه راکړي، دته حسد وایي. دا تمنی د زوال د نعمت غیر دا ناروا ده، غیبتا جایز ده. خدای تا پلانې ته نعمت ورکړي ماته هم راکړي، دا جایز کار ده. ام یحسدون الناس، دوی حسد کوي په خلکو باندې په هغه نعمتو چې الله دوی ته ورکړي د هغه د زوال تمه لري. الله فرمایي بعض خلکو ایمان راوړو او بعض خلک خپل هم بند شول، نور مسلمانان هم بند کړل. جهنم د دوی لپاره کافی ده. الله فرمایي کوم کسان چې کافران دي او زمون آیات نه مني، مونږ به دوی جهنم ته داخل کو. خو چې هر وخت د دوی دا سرمنې وسوځي نو بیا خو ور ضعیف شي، مونږ به د دوی سرمنې بیا ورته تازه کو چې بیا ور واخلي، بیا چې مړ شي بیا تازه کو. د دوی دا سرمنې به بار بار سوځولې کېږي. د دوی دا سرمنې به په یو ورځ کې 80 واره یا 80,000 واره دا سرمن به بدلیږي را بدلیږي. ولې کوم ځای چې سوی وي هغه ډېر درد نه کی، نو د دوی د علم شدید د حاصلولو په خاطر باندې با د دوی سرمنې بدلیږي را بدلیږي. کوم کسانو چې ایمان راوړی وي او نیک نیک عملونه یې کړی وي، مونږ به دوی جنتو ته داخل کو، د هغې نه لاندې ویلې بهیږي او د دې سړو دپاره په دې جنتونو کې بیبیانې دي مطهره پاک ستره. مونږ به دوی جنتو ته داخل کو، سیوري دائمی ته داخل کو. ان الله یأمرکم ان تؤدي الامانات الى اهلها. امانت رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ چې دا چا سره د کعبه کنجي و عثمان نمیدلو، د بني شیبه ونه د بني شیبه یا ته چې کنجي خوراکا نه تاله پاره ده و چې ورځ به دا کنجي زما په لاس کې ویني، د کعبه کنجي و. عثمان ورته خان دی خا ټول خلک به تباوي، اته په لاس کې به کنجي وي، الله کې رانه واخله. رسول الله ته وایي چې کله مکه معظمه فتح شوه د کنجي د پاره سو کور لګل، د انکار وکنه درکوم چې بیا سو حضرت علی ورو لګلو، د کنجي خپل مور ته ورکړه. ته غوړې کنجي راو باسا ترڅو پر عمر فاروق ورغی چې مور د عمر आवाज واورید، الاله زویا زرګ کلی واخلرانه لدینه چې هغه راضی ما به عزت کوي، خو هغه نه ترانه واخله ورکا. کنجي رسول الله واخیستله، دروازه اخلاص کړه، کعبه ته نه نوت، کعبه یې ومنځله، تصویرات یې لري کړل، د انبیاء په نامه پیغمبرانو شکلونه جوړ کړیو دا لري کړل وې منځل، او هلته شپږ رکعات لمونځ وکړو چې شپږ مټې شاته شویلو، دوی خی طرف او چپ طرف ته مونځ وکړو. له هغه نه بعد چې را ووتلو اوس خلکو ته د عفو اعلان کوي، فتح د مکې ده. نو مخکې داسې ویلو چې که زه حرام ته داخل شول یا خپل کور کې دروازه د ځان پسې بند کړه یا څوک د ابو سفیان کور ته ننوتل فهو آمن، دا سړی په امان دی. اوس چې ګوري حرام د خلکو نو داسې زویګ دا ډک دا ټول کفار راغلي دي، جام خو یې بایللو، جام خو یې نشو کولی. رسول الله را اوتلو خلکو څه ګمان لرئ په ما؟ وایي بس صاحب څه وکړو نو وشوه چې وشول، اوس تابعدار د تا د حکم یو، مونږ پوهېږو چې ته مونږ باره کې ښه حکم کوې. وایي بس ما ټولو ته عفو وکړله، بس د همدې عفو سره سم
خلق مسلمانان شول. دا سړی را وغوښتلو الله دا آیت را ولېږلو چې امانت خپل اهل ته ورکړئ. دا سړی را وغوښتلو ورته وایي چې هاته خالدتن طالدتن واخله همیشه د تاوی. سړی حیران شو چې لا تر اوسه دې په زور را نه کونجې واخیسته او اوس بیا بیرته ماته په خپل راکې. دا څومره عجیبه خبر ده. ورته فرمایي چې اوس مونږ ته رب ویلې چې واره کوي خار احتیاط پیغمبري ته د خپل ځان لپاره کار نه کوي، د الله د حکم تابعداري. اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. مسلمان شو. الله حکم کوي چې تاسو به امانت خپل اهل ته سپارئ. صحابي راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قیامت کله ده؟ رسول الله جواب فرمای اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. چې امانت هم کله ضایع شي د قیامت انتظار وباسه. کیف اذاعتها یا رسول الله؟ اذاعت سمانا؟ قال اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. چې کله واکمنی نالایق خلکو ته لاړه، بیکار خلکو ته لاړه، بس امدا د قیامت وخت. لا ایمان لمن لا امانت له. دغه چا ایمان نه ده چې د امانت ساتنه نه کوي. سترګې امانت دي، خلا امانت ده، لاسونه امانت دي، عورت امانت ده، خپې امانت دي. عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې څلور شیان دي چې کله دا پتا کې راغلل ما علیک من الدنيا وما فيها، نشته پتا کته حاصل نه کړي ټول دنیا او ما فيها مگر اندغه څلورو دستاري پر افضل دي. کوم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ صدق امانه، نه حفظ امانه، د امانت ساتنه، وصدق حدیث رختیا ویل، وخلیقه حسنه نیک اخلاق، وعفه طعمه او حلال روزي خورل. دا څلور شیان چې تا کې راغلل ستا مکارم الاخلاق، ستا ایمان سره مکمل شو. د دې آیت لاندې موجوده وخت څومره وظایف چي دي. یو معلم د مکتب د پاره اونې ولې شو، دای په خپل دا درس وای، دای نشي کولای چې دا درس ته بل څوک ولېږي، ولې قبولیت د شوی اسناد د دي، دای نشي کولای بل کس ولېږي، خپل بل ځای کې د نه زیاته تنخواه وصول کی. دا خیانت ده. شاګرد مکتب کې نشتا، کوم عذر هم نشتا، کوم رقا هم نشتا، کوم ضرورت هم نشتا، او ته دغه سه ترقی ورکه حاضر نسی، او بالکل د دولسم سند هم پلاس کې ورکه. دا حرام ده. دا امانت کې تا خیانت وکړو. مدرسې کې یو طالب نشتا، درس نه دی ویلې، او ته سند ورکه، تا خیانت وکړو. یو عالم د یو کتاب په ویلو قادر نه ده، خدای د هغه نه پورته کتاب تقاضا لري، کتاب ورکو. که محتمم په دا خبره پوهېدو هغه هم خائن شو،
او دا مدرس هم په خیانت کې راغی. د مدرسو د امتحاناتو نمبر د مدرسو د هغو کسانو چې اول او دویم دریم مقام ګټون کې راځي د هغوی په نمراتو کې کته او پورته کول دا خیانت ده. الله فرمایي د امانت خپل اهل ته وسپارئ. خدا آخر زمانه ده چې نالائق خلق با د لایق خلقو ځای ونیسي. یو کس د یو ریاست قابل نه ده، د وکالت قابل نه ده، د ولایت قابل نه ده او ته ورکوي حرام. دا امانت ته باید هر چاته دومره وظیفه ورکړي شي چې دی وړی شي. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. او چې هر کله د خلکو منځ کې حکم کوي په عدل او انصاف باندې حکم کوي. قانون دا به د هر چا لپاره وي. قانون به صرف د بغیر واسطو او د غریبانو مسکینانو لپاره نه وي. بیا به استحکام د حکومت راځي، بیا به حکومت قائمیږي، مضبوطیږي. به الله پاک تاسو ته وعظ کوي، نصیحت درته کوي. الله سمیع او بصیر ذات ته ایماندارو خلکو د الله او د رسول خبره اومنئ، د خپل مشران اومنئ. مشران یا هم مراد د مشرانو نه اولو الامر خلق دي. البته هغه اولو الامر چې صالحین خلق وي. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. کداغه مشر تا ته په ګناه باندې حکم کوي ته د مشر خبره نه منې. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. او یا مراد اولو الامر د علما دي. ان الملوك لا يحكمون على الوراء وان على الملوك لا يحكمون العلماء. علماء د بادشاہ نه پورته خلق دي. بادشاہ عالم ته محتاج دی. که عالم بادشاہ ته د بادشاہي فتوا ورنکي بادشاہ کې نستای نشي. نو فرمایي چې اولو الامر د علما دي. سفیان ثوری رحمه الله فرمایي وکو علماء لو انهم صانوا دوی د خپل علم ساتلې وي او د چا دی پاره د علم ذلیل کړي نه وي او د طمع د وجه نه علم کا خراب کړي نه وي لسادو به الناس. د ټول خلکو سرداران بادشاہان به علما وي. نو کوم شای د علماء د زړونه هیب او هیبت او رعب لري کړي. قال الطمع. د طمع د وجنا د عالم خله به اثر شوا، وعظ به اثر شوا، تکالیف به اثر شوا. کبیا هم سره د دینه د تاسو سره چا دلیل ویلي الله او رسول ته وسپاره کړي اختیار په الله او پر رسول باندې قیامت باندې ایمان لري. دغه رد تاسو ډیر غره او ډیر خیستا مآل او مرجع لري په آخرت کې. الم ترى تنګوري الى الذين یو خلقتا اوتو نصیبا من الكتاب ورکل شوی دا یو برخه د کتابنا یؤمنون دوی ایمان راوړي بالجبت فبوتانو باندې وطاغوت په شیطان باندې ويقولون دوی وای للذین وکسانو لرا کفروا دوی کافران دي هؤلاء د يهود اهدا من الذين امنوا سبيلا. نبی وای چې دغه يهود او نصارا بل مشرکان خي هؤلاء اهدا من الذين امنوا سبيلا فتبادل لار سرا
اولئک دا کسان الذين خلق دی لعنهم الله چې الله په دې باندې لعنت کړي ومن يلعن الله چې الله چا باندې لعنت وکوي فلن تجد له نصيرا اس کله وته پیدا نه کېدل لپاره مددگار ام لهم ایدوی لپارشت نصیب من الملک یو برخه د بادشاهینا فیزن ناسا فالله یوتون الناسا دی بنور کی خلقو ته نقیرا پانداده دیو داغو چې د خجوری په شا کې ده ام یحسدون الناس ایا دوی حسد کوي د خلقو سره علامه په هغه نعمت آتاهم الله تعالی دوی ته ورکړي من فضل خپل مهربانینا ودا خو څلره خبره نه ده فقد آتینا من ورکړي آل ابراهیم آل د ابراهیم علی السلام ته کتاب الحکمت او پوها یا حکمت مراد طریقه د بادشاہي یا د علم رسولو واتیناهم من دوی ته ورکړه ملکن عظیما بادشاہي لویا فمنهم بعض الذين من داس کسانو امنه چې ایمان راوړو ومنهم بعض الذين من داس کسانو صد عنه تعالی ایمان اعراض کو یا لازمی یا متعدی فلازمی شي من صد عنه د خپل له ایمان نه بن شو او که متعدی شي من صد الناس عنه خلق د ایمان نه بن کی وکفا بجهنم سعيرا او کافی د جهنم مسعوره علیهم ان الذين كسان بل شوی په دوی باندې ان الذين كسان كفروا جدي كافران دي بآياتنا پایتو زمونگا سوف نصليهم نارا زدمون به داخل کو دوی اور د جهنم ته کلما هر وخت نضجت چپوخشي او وسوزي احرقت جلودهم دوی سرمنه بدلناهم من دوی ته بدل ورکو جلودن سرمنه غیرها بغیر لدینا ليذوقوا العذاب چوتکی عذاب ان الله بشک الله تعالی کان عزیزا الله عزیز ذات حکیمه حکمت ولا ذات بشارت والذین کسان آمنو چې ایمان راوړي او عمل الصالحات سندخلهم بداخل کوي جنات جنتون ته تجربه کی به من تحتها الانهار لان الذين ویل خالدین فیها ابدا لهم ندوی لپاره فیها پد جنتون کې ازواجن بیان به مطهرتن پاک سترا وندخلهم من بدوی داخل کو ظلن سیوریت ظلیلا دوامدار سیوری ان الله بشک الله تعالی یامرکم حکم کوي تاسو ته په خبره باندې ان تؤدوا الامانات تاسو ورکي امانتونه الى اهلها خپل اهل ته وسپاره و اذا حکمتم کله تاسو فیصله کوله بین الناس ما بین خلقو کې ان تحکموا تاسو فیصله کوي بلاد په انصاف سره ان الله بشک الله تعالی نعم یعظکم به نعم شیئا ډیر خشی هغه یعظکم به چې الله نصیحت کوي تاسو ته په دې عدل او انصاف باندې ان الله بشک الله تعالی کان د سمیعا اوریدونکو د بصیر اوریدونکو په حالاتو د ټولو باندې یا ایها الذین آمنو اے مومنانو اطیعوا الله دا الله خبر ومنئ واطیعوا الرسول د اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم او کوي چې اطاعت رسول الله علامات محبت او د بندگی د الله پاک جل جلاله ده و اولی الامر منکم او خواندان د امر او مشورې د تاسو نه چې مشران دي حل عقد والا دي علما دي فین تنازعتم که تاسو جګړه وکړه پیشین په صد احکامو کې فردوه تاسو وګرځوي ال الله د الله کتاب ته والرسول پیغمبر ته ان کنتم کوي تاسو تؤمنون بالله ایمان لري په الله تعالی باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې ذالک دارد خیر ډیر غره ده واحسن تاویلا